د افغانستان کنګل شوی ملي شتمنۍ په اړه عام افغانان وروسته له هغې یو ځل بیا د دې پیسو د ازادېدو غوښتنه کوي چې د امریکا ایالتي محکمې قاضي ویلي د افغانستان له اثاري شتمنیو څخه د 3.5 میلیارډ ډالره د غرامت په توګه اخیستل د سپټمبر د 11مې پیښې د قربانیانو د کورنیو حق نه دی. عام افغانان وایي دا پیسې زموږ ملي شتمني ده او باید امریکا یې ازادې کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې کنګل شوې شتمني باید آزاده شي. دا د افغانانو خپلې پیسې دي، ځکه د هغه شتمني ده چې هم دولت او هم ترې تجاران په ځینو مواردو کې ګټه اخیستلی شي، چې دا بیا د افغانستان په اقتصادي وضعیت مثبت اغیز کولی شي. نو باید دا کنګل شوې ملي شتمني مو آزاده شي. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ کنګل شوې پیسې د افغانستان حق ده او د افغانستان حق ورکړل شي، ځکه په افغانستان کې وضعیت ډیر بد ده، اقتصادي بحران ده او افغانستان له اقتصادي بحران نه شاید بچاو شي. نو دا زموږ له امریکا نه هیله ده چې زموږ خپل حق خلکو ته ورکړل شي. مردم افغانستان واقعیت با د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت خو هر چاته معلوم دی چې په څه حال کې دی. غوښتنې مو له نړیوالې ټولنې او امریکا څخه دا دی چې دوی باید د افغانانو روان حالت درک کړي او دا کنګل شوي ملي شتمني آزاده کړي، تر څو یې ګټه په مستقیم ډول دولت ته ورکړل شي او له دې حالت څخه پرې راووځو. په هیواد کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي که چیرته د افغانستان پر شتمنیو لګول شوي محدودیتونه په بشپړ ډول لرې شي او له دغو پیسو څخه د افغانیو د ثبات، د مالی سیستم د پیاوړتیا او له نړۍ سره د سوداګرۍ په برخه کې کار واخیستل شي، نو دا به د اقتصادي وضعیت په ښه کېدو کې ډیره مرسته وکړي. که چیرې دغه بندیزونه پورته کیږي، دغه زموږ اسعاري زیرمې د حمایې په شکل باندې په قانوني او په بین المللي معیارونو باندې پرېښول کیږي، بدون د شکه به دا د افغانۍ د ثبات لپاره کار ورکړي، د افغانستان د اقتصاد د غوړېدو لپاره به ښه کار ورکړي او د دې سره په خوا کې به افغانان نور د نړۍ د درویزې او ګدایګرۍ او د هرې ورځې د خیراتونو نه خلاص شي. دوی به په خپل مټ باندې ودرېږي او هر څه به په خپل شکل باندې په خپل تجارت او په خپله سوداګرۍ او په خپل اقتصادي پراختیا باندې ترلاسه کی. په دې شکل به د نړۍ د اوږو نه دغه بار کم شي. د افغانستان بانک وند حسب الله نوري بیا د امریکا د ایالتي محکمې د قاضي جورج ډانیل د هغې پریکړې هرکلی کړی چې دا پیسې د سپټمبر 11مې پیښې د قربانیانو د کورنیو حق نه دی. نوموړی وایي د افغانستان بانک د هیواد د مرکزی بانک په توګه چې د هیواد د اسعاري زیرمو مدیریت پر غاړه لري، د سپټمبر 11مې پیښې زیانمنو ته د افغانستان د اسعاري زیرمو د نه ورکولو په اړه د امریکا د ایالتي محکمې له پریکړې هرکلی کوي. د افغانستان خلک غواړي چې د افغانستان په اسعاري زیرمو باندې لګول شوي ټول محدودیتونه په بشپړه توګه لرې کړل شي، تر څو د دې خاورې ځورېدلی ملت له روانو اقتصادي ستونزو خلاص شي. د افغانستان بانک د نړیوالو اندېښنو د لرې کولو لپاره ژمن دی چې له ټولو نړیوالو بنسټونو سره هر اړخیزه همکاري ولري. عام افغانان په داسې حال کې یو ځل بیا د دې کنګل شوي شتمني د ازادېدو غوښتنه کوي چې تر دې وړاندې هم په وار وار لاریونونه کړي او د خپل حق غوښتنه یې کړې ده، خو تر دې دمه یاده شتمني له ګټې سره یو ځای کنګل پرته ده او امریکا یې په تړاو کومه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. عزت الله احمدزی، CMG، کابل.